زه چې په 10م کې وم نو ما به الله تعالی نه دا سوال ډېر کو چې یا الله ما اگزامینر کې اگزامینر هغه چیکمنټ نه کوي چیکمنټ هغه په 10م پرچو کې چې ماشومان ناسي او اگزامینر پرې پاسه راځي ما به همیشه خدای نه به دا سوال کو چې الله ما اگزامینر جوړ کړي خبرې ولي ځکه زما چې پکوړې ډېر خوښي ځکه د اگزامینر چې کله چیکن لراشي که نه د اسکولونو ته نو که خیال دې کړي دله ډېرې ښکلې ګرمې ګرمې سموسې ګرمې ګرمې پکوړې او ګرمه ګرمه چای راځي نو ما دې د وجې ما یا الله د دې څومره مزې دي خیال دی دغه شان یا الله ما هم دغه شان اگزامینر کې چې دا چای او پکوړو او دې نه چې په دې باندې سم ځان وګورم په خبره پوه شې څومره مزه کوي دومره مزه به کوله که نه چې درته ویلی نه شم نو دا ولې خبرې ځکه چې اگزامینر به چې چای مې اوس کله که نه پکوړې به وخورې که نه هغې نه پس به خېټه باندې به لاس و پرنسپل سره به ښه ښکلې میلاو شو غاړه به هم وله ورکړه لا بړو مونږ به پړک یو بل ته به داسې وکتله مونږ به یاره مونږ خو غټ چانس وو او اگزامینر به په بریتو باندې به داسې داس ور اکثر به د اگزامینر بریت و یاره وي ما غټ چانس وو اگزامینر به وي پرنسپل به جدا به ځان چې دی نو خوشحاله به و پرنسپل به وي ما غټ چانس وو اوس واقع دا ښه دی کې چانس چا وو اگزامینر په دې چانس وو چې هغه پکوړې سموسې او ګرمه چای په مفتو کې واله د چانس وو دی خو رخصت شو مونږ ولې چانس وو مونږ چې پرچې وي مونږ دا چانس وو چې مونږ ښه ښکلی نقل وکړو چک یې نه کړو او پرنسپل او دغه دا اگزامینران دي بغیر د چیکمنټ نه لاړله په خبره پوه شوې مونږ دا چانس وو په خبره پوه شوې نو مونږ ښه او هغې نه پس چې دی نو یو ځل ما نقل کوو اگزامینر نه پرنسپل ما ته داسې وکتل که نه ما نقل کوو نو هغه ما ته داسې لکه مطلب دا چې په دې طریقه لکه پټی که لکه دومره خو شرم کوه که نه ظالمه اگزامینر نه لکه مطلب اگزامینر چې څه ټایمي کې نه هغه ټایم کې نقل چې کوی نو کوشش کوی چې داسې په ښکاره داسې خپل کور یې مه ګڼئ بیا هم لکه څه نه څه خیال ساتئ د هغه د بریتو ها نو بیا هغې نه پس چې دا پرنسپل ولې خوشحالي خبرې دې څنګه وي ما چانس وو دې وي ما چانس ځکه وو چې لکه زما سکول به ډېر غټې نمبرې به اخلي پوه شوې رزلټ به چې راځي نو ښه ټیټ رزلټ به راځي بس چې رزلټ به راغی نو په خبره پوه شوې په لکونو کروړونو نمبرې به وي چې ضربونه به ورکړه مونږ به هم خوشحاله وو پرنسپل به هم خوشحاله وو او اگزامینر به هم خوشحاله وو اوس چې دی نو د انګریزانو سیستمي خبرې دلته سکولونو ته اگزامینران نه راځي ها دی دا تنها خو د دې بچت شوه د حکومتو خیال دی اگزامینر نشته تنها بچت شوه دلته کوم خلک چې د اگزامینرانو کورس کړی دی که نه هغوی د کیمرو ته سم غوسه دي چې دا کیمرې ولې ایجاد شوي دي ځکه دلته سکولونو کې کیمرې لګېدلي دي اټومیټک په خبره پوه شوې چې پرچې ختمې شي بیا یو کس هغې کیمرو ته کښېني ټولو کیمرې میمرې چک کړي چې چا نقل کو چا نه کو هېڅ چا هم نه کو او دلته خو کیمرو ته ځایم حاجت به هم نه دلته ماشومان نقل کولی نه شي نو چې نقل کوي خوله پرې راځي یریږي د یرې د وجې خوله پرې راځي په خبره پوه شوې او موږ نه دی موږ له د نقل کولو داسې طریقې راځي چې درته ویلی نه شم په خبره پوه شوې ځکه چې ما به چې کله صفا خبره ده ما به چې کله نقل کوم ما به جمیټرۍ کې به نقل پټاو دا جمیټري نه ده دې کې دننه به ما به نقل پټاو اکثر به ما په دې لاسونو به لیکل کول تاسو هم دا چل کړی دی خو تاسو حل نه وایئ او زه حل وایم کیدای شي تاسو به هم خپل حل به وایئ خو خپل ملګرو ته به تاسو دا ذکر به خامخا به کړي مونږ چې دې پرچو نه به چې حل نه به څنګه مونږ ووتو که نه مونږ به څومره خوشحاله وو خیال دی مونږ به یو بل ته وویل که ما خو دا نه کړی خو هېڅ چا هم ګیر نه کړم ما دلته په جمیټرۍ کې خو ما خو په خپه کې خو ما خو د بوټ د لاندې خو ما خو په جرابه کې خو خیال دی خپل هغه کورسونه یو بل ته وایو چې مونږ څه چل کړی خیال دی خپل هغه انټلیجنس خپل هغه قابلیت یو بل ته ښایو او بیا چې دی نو لکه مونږ دا سیستم دی زمونږ د تعلیم خیال دی خو لکه مونږ دا مونږ وي دا به رسته بهتري به راځي خو نه بهتري دې کې نه راځي دغه جاري به ساتو زمونږ یو متلونه ډېر ښکلي خیال دی په انګلیش کې چې متلي راځي لکه اردو کې مقصد دا متلي پښتو کې هم دا متلي یو مایې ټول تالاب ګنده کوي او مونږ چې کله پرچه وکړو په تالاب خواته روان یو که نه نو تالاب کې دننه چې دی نو میخه روانې څخه مردارې میخې غواګانې او کټۍ او دا پیشوګانې په تالاب کې روانې که نه مونږ دا نه وایو ښه چې دا اوبه ګنده کوي مونږ وایو یو مایې تالاب ګنده کوي نو دا متل هم زمونږ جیبه متل دی خیال دی مونږ هغه میخې مردارې هغه اوبو ته ځکه ولو چې مونږ ته پته ده میخې څښاکۍ نه ده اوبه صرف یو مایې چې اوبو کې روانې نو هغه صرف تالاب څښا کېږي نو مونږ میان بیا نیسو چې دا تالاب څښا نه شي او قدرتي کار دی هغه مایې بیا مونږ خورو سلامونه قبول کړه مړه زه دا چای څښم